ته یو پلار یې ته خپلې ماشومې لور ته نه ګورې. ګورم ورته، خو زه لږ وړاندې او وروسته فکر کوم. نوی کار راغلی دی. کوم ځای ته تللی دي؟ غریزي سیمې ته. د څو ورځو لپاره؟ فلحال خو د 15 ورځو لپاره، نور څه معلومات نشته. لور دې یاده شوې ده که هغه خلک؟ ستا په مطلب زه پوه شوم. او نو ته خو وایې چې جیب مې دې ګرمي، لورم د کوره او زموږ د کوره. کاکا جان الله په نامه ملال درته ورکړه که نه. توبه مې ده، بیا به ستاسو کلي ته نه راځم. زما خو زړه خولې له راغلو. ښه، هغه وخت چې وړه وې نو په راتلو به ډېره خوشحالېدې. نه نو زموږ ملاله به رښتیا د خپل کلي په روغتون کې ډاکټره وي؟ وی به نه تروجانې، دا دلته تبدیلي وشوه که نه. او که نه تروجانې، دا خواږه د څه خورې سبا نه به دې خپله لور په روغتون کې ډاکټره وي. یا خدای شکر دی. ته ملاله پلاره مبارک دې شه. ستا دې مبارک شي. زه خو به په ټول ګاونډ کې خواږه ویشم. خواږه ته به نه ویشې تروجانې، د کلي خلکو له پکار دی چې هغوی ویشي. دا خو د هغوی خوشحالي ده. نه لورې، دا خو ټول ستاسو برکت دی. که نه مونږ چېرته او دا دومره لویه ورځ چېرته؟ مونږ خو لورې په دې خبرو نه پوهېږو. تاسو خو زموږ دپاره غیبي فرښتې چې په مونږ الله مهربانه کړئ. ترورې مونږ خو درته بوټی ناړ کړه، اوس به که خیر یې ټول کلی مې وخوري. تاسې له دې الله د دې اجرونه درکړي. مونږ به ټول عمر دا احسان نه هېروو. تروجانې، په دې کې د احسان خبره نشته. دا خو زموږ فرض و چې د علم شمې بدې کړو. اوس د ملالې دا فرض جوړېږي چې د دې کلي نه جهالت تیارې ختمې کړي. که څنګه تروجانې؟ الله دې وکړي نه. ښه نو ګنې ملاله به اوس د دې کلي د خلکو درملنه کوي. د دې کلي په خلکو خو زما یو ګوټ اوبه هم نه پېرزو کېږي. ولې کاکا جانه؟ د دې کلي خلکو زموږ سره څه ښه کړي دي؟ ته ولې دومره ولوېدې؟ شکر نه وباسې چې مونږ هم د چا سیال شو. هسې خبرې پسې وایم. ما له په دې کلي کې چا درمل اوس په کخیري ستاسو خپله لور درملنه کوي، ستاسو هم او د دې کلي د خلکو هم. تاسو ولې بس کړه؟ دا چای څکئ که نه؟ بس ترورې، دا د خوشحالۍ چای و، ډېر په مینه مو وڅښه. که مو خوښ وي موږ به درنه اوس لاړ شو. صدیق الله صاحب، ډوډۍ به مو خوړلې وه که نه؟ ډوډۍ به کخیري د ملالې په اولنۍ تنخوا کې خورو. انشاءالله. خامخا شه.
اخر دې هم خپل ضد پوره کړ او کلي ته لاړې دا زما ضد نه و دا خو زما یو مرام و چې زه د خپل کلي د خلکو خدمت وکړم دا مونږ پردي یو زه سمه ده نه 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 ته پردی او نه ستا کلي زما دپاره پردی دی خو چې په هغه کلي کې یو ډاکټر شته نو بیا پکار دی چې د خپلو خلکو درملنه وکړي څوک ډاکټر زرک جان ملالۍ زه خو ښځینه ډاکټره نه یم خو موږ ته ښځینه ډاکټره پکار ده بیا خو موږ ته هم ډاکټر پکار دی سمه ده تا خو قرباني ورکړه خو زه به د دغې قربانۍ کې ډوډۍ شم او چې ته نه راځې نو زه به درشم زما خو مجبوري ده که نه زه ستا د نیکې هیلو ډېره مننه کوم بس خالي مننه او زه پوه یم چې ستا چا ورته زړه کېږي خو دلته د نادر خان په مقبره کې زه تا باندې چای نشم څکولی یو کار به وکړو زه او ته به چېرته ښه غونډې ځای ته لاړ شو هلته به چای وچکو زه به درباندې چای وچکم خو درته وایم د ملالۍ پلاره سهار نه دي دارو نه دي خوړلي که نه اوه دارو نه دي خوړلي ته دارو وڅښه دا هماغه دارو دي چې ملالۍ لور مې راکړي او که نه اوس خو د خیره زمونږ لور ټول کلي ته داري درمل ورکوي یم الله پاک دې په لاسونو کې شفا واچوي په ما خو ډېر ښه راغلي دي او که نه دا رنګ دې اوس هم ښه شوی دی ما ته هم داسې ښکاري په دې وجود کې مې لږ دم راغلی دی د ملالۍ پلاره یاد دې شي چې تا به ملاله درس ته نه پرېښوده ما څه کړي وی نو ټول کلی دغسې بولو اوس خو دغه دی چې ټول کلی مونږ کره مبارکۍ له راځي راځي به نه حاجت یې ده راته یا سړیه ته خو دغسې چاته ګورې د خولې نه ګډې وډې ونه وې ګډې وډې به ولې ویم ما د خلکو سره څه کار دی موږ له الله پاک ورځ راکړه او خپل الله پاک ته به شکر وباسو زموږ د خلکو سره څه کار نشته اوس به دغه یو سوال الله پاک ته کوو چې الله پاک مو دې د لور پرده وساتي سلام میوانه کمال اول خلک اجازه راخلي بیا دننه راځي د غلام جان لور خو ډېره تیزه ده
څنګه راغلی؟ څه ناروغتیا لرې؟ نه خو ناروغه خلک ډاکټرانو ته راځي که نه روغ خو نه راځي. ښه سمه ده. څه مشکل لرې؟ زه د ملک زمان خان زوی یم. ما درته وویل چې ستا ناروغتیا څه ده؟ دا خو به راته ته وایې چې ډاکټره یې. زه خو د ښځینهو درمل کوم، د نارینهو نه. خیر زه هم هغسې ناروغه نه یم. زه هم هسې را چکر شوم، ما ویل که څه خدمت وي نو. مننه، زما هېڅ نه دي پکار. او کو تاسو خو پکېږئ نه نو تاسو لاړ شئ، زما د مریضانو وخت. زه خو مې پلار را لېږلی وم، که څه امر خدمت وي نو مهرباني وکئ، او بیا چې تاسو زما په راته خفه کېږئ نو خیر زه به لاړ شم. دا څه سوچونه دي شروع کړي کمال خان پلاره؟ مازې سوچ مې کاوه چې زه یوې ورځې له راغلی ما ویل کمال خان به ووینم د کلي د ستونزو په حوالې به خبرې اترې ورسره وکړم. ورځ په ختمېدو سوه دی چیرې تللی دی؟ ای سړیه دا سوچونه مه کوه، دوستانو سره بیرون وتی دی، را به شي که نه، اخر د ملک زوی دی. هی څنګه دوستان دي؟ د ده سره د کور غم نسته او دی په دې نه خبره دی چې پلار یې کور ته راغلی دی. دومره ډېر ورته مه قهرېږه، د ټول کلي کارونه یې په سر پراته دي. هلک دی چېرته وتېوی را به شي، دا چې اوس که چې در نه یخه شوله. ګوره ښځې کمال خان ته نصیحتونه کوه، د ځان سره یې کښېنوه، د کلي په حوالې د کلي رواجونه په خبر کا چې د کلي څه رواجونه دي. زه به تر څو ژوندی یم نه زه به د خپل تجارت مخکې بوځم او کتۍ ته به نصیحتونه کوم. کمال خان خو داسې څه کار نه دی کړی چې ستاسو شمله پې ټیټه شي. که زما زوی وي نو دی به زما د عزت خیال ساتي. پاتې سوه د کلي خبره، نو زه د کلي عزت کوم او کلی زما عزت دی. زه خو ورته هر وخت یې دې خبرې یادونه کوم، خو هلک دی نو. ګوره ښځې دا الفان چې په ځوانۍ کې د نظر لاندې ونه ساتي نو دا بیا د پلار نیکه شملې ته نه ګوري. ستا دا خبره په ځای ده، خو کمال خان په خپل هم د عقل خاوند دی. عقل هر څوک لري خو د عقل څخه کار نسي اخیستی. زه به یې پوهېږم خو ته هم بله د واده غم وکړه، هلک دی. زما هر څه ته فکر دی، ته لږ صبر وکړه چې زما کاروبار لږ په خوند سي، لږ خوند ځینې واخلو نو بیا به د خیره غم هم له وکړو. اخر یو زوی مو دی که نه؟ ګوره ښځې زما خو همدغه ارمان دی که نه چې د کمال خان واده زما او ستا په ژوند کې وشي. پوه شوې؟ اشه ته پرېږده دا خبرې، ته ورسه زما کالي برابر کړه، سبا تګ دی د تورخم څخه جلال آباد ته کنټینر را روان دی. سر دې په خلاص و؟ ډېره ښه. ورځه.
ډاکټره نه یې، ته د کلي یوه تعلیم یافته جینۍ یمې، او د کلو خلک خو اکثر بې تعلیمه تا ته په دغسې وړې وړې ستونزې وړاندې راځي، خو ته به یې زغمې، بلکې کوشش به دا وکړې چې ته اصلاح وکړې، په دغه خلکو کې به شعور پیدا کوې، د بیدارۍ احساس به ورکې، د علم رڼا به پکې خوروې. سمه ده بیبي، بیخي سمه ده. تا ته به ډېرې ستونزې مخې ته راځي، او دا خو لا شروعات دی، ستا په سر ډېر کار او ذمېوارۍ پرتې دي. دا موږ ته ګورې نه، موږ کومو ستونزو سره مخ شوي وو، ته به یوې نیکې هیلې سره خپل هدف وړاندې بوځې ملالې، وړاندې. بیبي ما چې خپل کلي ته کوشش کړی دی، هم په دغې غرض مې کړی دی. ملالې زه در باندې ویاړ کوم، ډېر ویاړ. څنګه زرک جانه ملاله په خپل کلي کې خوشحاله ده او که نه؟ ولې به خوشحاله نه وي بابا جانه، ملاله خو په خپله خوښه تلې ده. ملاله ډېره ښه جینۍ ده، او دا خو د غریبې کورنۍ، خو ډېره اشرافه او ډېره لایقه. بابا جانه ملاله خو د خپل ولس او د خپلو خلکو سره ډېره وفاداره او خپلې دندې سره ډېره مخلصه ده. زرک جانه بچې، دنیا کې داسې خلک ډېر کم دي چې کم خپل ځان او خپل قام پیژني. بابا جانه تاسو رښتیا وایي، ځکه خو الله داسې مقام هم ورکړی دی که نه؟ زرک جانه ما خو یو فکر کړی دی. تیریږي وخت د ماشې د کش کولو نه دی، افغانستان د ورانولو نه دی، دلته یې څوک هم د وژلو